نن سبا که هغه ورونو چرس او سیرګټ او دا نشي نه خرڅولی نو دا ملګري به نن دلته نه وي ودرېدلي دا به چېرته مور او پلار سره چېرته په کور کې وای خپلو بچو سره وای لکه څنګه یې دوی ویل چېرې بچي دلته راغلی او ما له یې څومره مینه راکړه زه ترې بیخي مطمئن شوم څومره ټیم دې نشه وکړه ما نشه یو نیم کال وکړه یو نیم کال دې وکړه دلته چا راوستې یاره دلته زه پخپله راغلی پخپله راغلی خپل ځان سره مې اصلاح وکړه ما ځان ټیک چې بس لکه ډېره مې زندګي په دا کړېدلو کې تېره کړه ډېره مې زندګي په روډ باندې تېره کړه نور نه کېږي بس دی او بس نو نشه کې څه فایده نشته دی نشه کې تاوان دی نن سبا چې نشه وکړې ځان مستقبل تباه کول ځان مستقبل تباه کول او هغه له ما وویل چې یاره دا نوې نشه راوتلې چرس مرس مې څښل خو هغه څه دومره تکلیف نه و راکړی نو هغه ډایرکټ راته وویل وایي زه به در راوالم که نه هغه حالان کې هغې نه مخکې دا نشه کوله د هغه د کور خرچه هم ما چلوله هغه ما له دا سیله راکړه هغې بدل کې لکه دا درکړو هغې په دې بدل کې چې د هغه د کور خرچه د هغې د میډیسن خرچه د کور والا پرچه به ماله میلاو شوله چې دا میډیسن ورته ډاکټر لیکلی دی مهرباني وکړه ما به ورته هر یو شی خرچه پوره کوله ما ورسره خبرې کولې ورسره ناست وم راته ویلې چې حکمت وایي چې ما خو ډېر ځینې کسان راوځي باړه واخلې غوډي واخلې داسې نور ځینه واخلې خو یې شاکس کس ما سره نشته اوسه پورې دا ولې چې شاکس کې داسې ارګنایزیشن نشته داسې کس نشته چې هغه داسې بچو غم وکړي څومره په جمرود روډ باندې به څومره کسان ځي راځي څومره کسان وي ځي راځي هغې کې پی ایم شته هر یو محکمې والا پکې شته بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخونکی مهربانه ذات دی ملګرو باړه شلوبر روډ باندې موجود یم څنګه چې تاسو ته ښکاري د احساس ویلفیر فاونډیشن ارګنایزیشن چې کوم دی د یو ښه سوچ کړی دی د دې ځای خلکو دپاره بلکې زموږ شاکس دپاره ډېره د فخر خبره ده باډې کوم کسان دي دې دپاره ډېره د فخر خبره چې الله به موږ له داسې مشران راکړي او د داسې خلکو چې کوم په قسم نشو کې مبتلا وو او هغوی دلته راوستي دي او دوی ته فری ډېره کسان داسې چې فری علاج دی پکې که نه او ډېر پکې داسې دي چې هغو وس شته نو بس دې وجې 2-3 روپۍ اخلي نو هغوی چې کوم مشر دی هغه موږ سره موجود دی یاره ده سره به دې په ټاپک باندې خبرې کوو څنګه یې سوچ وکړو نن سبا خلک خپلو بچو له ټیم نشي ورکولی او پردو بچو له دومره ټیم ورکړی نو د موږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام اول خو زه تاسو ډېره شکر یم وړو ماشومان دا په ډیلي بیسس باندې لکه د مړ کېږي پکې مړه وي روزانه 2 او 3 کسان مړه پراته وي د هغې نه وجې نه موږ دا سوچ وکړو چې راشه بس زندگی خو هسې هم تېرېږي راشه چې په ښو کورونو کې فلاحي کورونو کې یې تېره کړو نو ډېره خوندوره شي الله پې اجر هم درکوي ثواب هم ته میلاویږي عزت هم دی پکې هر یو شی دی پکې بالکل دا راته ووایه چې یاره څنګه مو سوچ وکړو یاره د ارګنایزیشن څنګه سوچ راوړو چې یاره داسې یو کار کول پکار دی ځکه زموږ ډېر وروڼه دي په نشو کې مبتلا یې که نه تاسو څنګه سوچ دې لپاره وکړو دې پوره موږ دا سوچ وکړو چې په کارخانو کې موږ اکثر ګرځېدو زموږ چې کم ورکینګ و هغه و د کانټریکټر ما اکثر په کارخانو کې ټیکې وي نو په دې وجه باندې زه د خپل لرالم چې هلته روزانه ډیلی بیسس باندې وي 2 او 3 کسانو مونږ کتل چې پراته وو په ډیران کې وي مړه کېدل دا راته ووایه چې تاسو سره دومره دلته څومره تعداد دی مونږ سره اوس موجوده 78 تعداد دی په دا کې تقریبا مونږ سره 24-25 کسان فری دي بالکل فری او چې کم فیسونه دي هغه هم نه هونه کې برابر دي ځکه چې نن سبا د غربت ډېر زیات دی ډېر زیاتې مسالې دي لکه هر سړی چې څوک هم کسې شي زه غریب یم چې څوک هم کسې شي زه غریب یم لکه موجوده وخت کې زه تا ته په سکرین باندې هم ښایلی شم آنلاین یې مې ته ښایلی شم چې مو سره 24-25 کسان مو سره فری دي او بقایا څه هم دی چا 10,000 فیس چا 7,000 فیس چا چې څومره واس کېږي بس هغومره فیس هم دی هغه یو ځل چې موږ د ګېټه پورې راغلی دی د کابل اوس موږ له یو ماشوم راغللو دا یو ماشوم موږ له پخپله راغللو او ده ته یې ما سلام هم دی د وا دروازه راوټکوله چې ما سره پیسې هم نشته او زه 400 باندې یو ملګري عادت کړی یم ماله چې فری علاج وکړي مو چې ته دومره غیرات وکړلو مړه دا فری پخپله راغللو دومره غیرات دې وکړلو نو مه راشه مونږ ته ویلکم یو بس ته مونږ سره داخل شه یو بیمار باندې څومره خرچه راځي یو بیمار باندې سمثینګ د میاشتې 10 نه 13,000 روپۍ پورې خرچه وي میاشتې را درېږي یعنی چې 3 منث شي نو 40-45,000 روپۍ خرچه به باندې راځي یو بیمار دا تاسو خپله جیب نه کوئ که نه خلک سره هیلپ کوي کوي شکر الحمدلله خلک هم سره تعاون کوي ډېر هیلپ هم سره کوي
څه پکې بس چاندې زکوتونه یو شی بل شی دا خلکو خطاون راسره کوي نورو خلکو ته هم دا ریکویسټ دی چې یو دا نه دی چې یو دا دی دنیا مخلوق دی موږ سره اوس هم په پروسس کې چې زه نن و سبا ته کوم ځکه چې زه ډېر نشم افورډ کولی کم از کم که زه ډېر تکړه شم نو زه چې ډېر تکړه شم 20-25% خلک وي زه افورډ کوم ته ویره نشم افورډ کولی نو کوشش وکړو مو خلکو ته هم دا پیغام دی چې کوشش وکړي کم از کم یو کس نه وي داسې سړی واسمان سړی وي یو کس خرچه ومني یو کس کوم مثلا نیمه خرچه مونږ برداشت کړو نیمه خرچه دوی برداشت ډېره مننه مخکې شه تاسو څنګه نن سبا چې تاسو داسې سوچ نه کولو چې نن سبا څوک خفه وي هغه په نشو باندې ځان غلط لکه ټیم یې په نشو پاس کوي همدا جو ملګری ورالو نو ته هغه ته دا نشو ویلی چېرې ته په خپله سره نسکې چې په میز کې هغه هم مسکلو خو ما هم مسکلو بس تربیت مرداب نه نو د هغه نن سبا څه حالات دي دا کیمره راووایه تاسو هغه هم داسې حالات دي چې بس هغه هم په هسپتال کې ورکړی دی هم اوس الحمدلله روغ رموټ شو ښه اوس تاسو علاج روان دی او زما مې علاج روان دی بس ما 6 میاشتې وڅکول بیا ما خپل ځان ته وکتل چې والله زه خرابېږم ځواني مې لاړه دا څومره ښکلې ځواني مې دا خرابه شوه نشو وجې او بس داسې کار دی چې بس هسپتال له پخپله رالم او بس سرجي سره مې خبرې وکړې داسې کار دی بېوسه یم او ملکه داخلې مې وکړم که نه مې داخلې او بس چا دې ښه او الله دې اته جنتونه دنه نصیب کړي او بس راته یې چې بس زه صحیح داخل کړي مور او پلار دې څه وایي چې یاره دا چېرته دی په نشو کې مور او پلار ته نه خبر نه مور او پلار نه خبرو مور مې چې خبره شي بیا زړه خفه کېږي اوس نو هغه ته ما وویل چې زه لاهور له ځم ډیپټۍ له او زه دلته رالم ښه دلته راغله هغه وایي چې لاهور کې ډیپټۍ بند دی نه بله هم ورته کار کوم ما دې زه لاهور کې ډیپټۍ کومه ما خفه شوی خو نه وایي نه ما څه غوښتنه وایي نه دا به یې ورسره خبرې وکړي نو خفه شوی خفه سور کې زه الحمدلله خفه سور کې یم څه تکلیف ورته دلته نشته نه الحمدلله مړه خېټه لمونځ سبق او دس هر یو شی 20 دي ډېره منظره بخته کپتان لاله دا به تاسو په ډېر په ټیک ټاک ویډیو کې کتلې ښه نو ته وایه که نه ته څنګه ته مغزو کمزوري مغزونه کمزوری که څه یې مزونه څه کمزوری یم سرون دی هڅه یې سیګرټ څه نیولان سیګرټ کې هم څه کول ملګري نه مړم دغه ها سیګرټ 400 نشه 400 کې د باندې ټیک ټاک یې جوړولې نو دا مونږ بیا راوچات کړو مونږ یو ملګری وایي مونږ ته ټلیفون وکړو چې اساسه کار کوي که نه نو بیا مونږ راوچات کړو هلته هم راوسته او داخل الحمدلله ځان سره اوس ماشاءالله ډېر نارمل شوی تاسو یې خپله ډېر لکه زندګي کې ډېر چینجینګ راغلی میاشت کې میاشت او مخکې تاسو را مخکې شو څنګه یې ښه وعلیکم السلام خیر دی تاسو ښه خیر دی څنګه طبیعت مو اوس څنګه دی شکر الحمدلله ډېر مخکې نه اوس ډېر ښه یم ښه تاسو هم نشئ کولی او نشې مې څومره ټیم نشه وکړه نشې مې کم از کم دا یو نیم کال مې کړی چا وجه په دا نشو باندې دا معاشرې لسه معاشره خرابه معاشره خرابه موږ معاشره کې چې امن نشي په خپله او د منشیات چې ختم شي په خپله او امن ټیک شي کنه نشه ختم نشي دا نشي ټیکلی څومره ټیم دې نشه وکړه ما نشه یو نیم کال وکړ یو نیم کال دې وکړه دلته چا راوستې یاره دلته زه په خپله راغلی خپل ځان سمې اصلاح وکړه ما چې ځان ټیک چې بس لکه ډېره مې زندګي په دا کړېدلو کې تېره کړه ډېره مې زندګي په روډ باندې تېره کړه نور نه کېږي بس دی او بس نو نشه کې څه فایده نشته دی نشه کې تاوان دی نن سبا چې نشه وکړې ځان مستقبل تباه کول دي او نن سبا چې څومره ځان سیر ته ساتلی شي دومره ښه دی ښه لکه د نشې نه مخکې څه کاروبار کولو نشې نه مخکې ما سکول ویلو سکول دې ویلو څومره سبق دې ویلی ما په میټریک مې کلیر دی نشه ته کوم ځای نه میلاوې ده نشه بس یار دوستو راغلو شي هم بس راځه چې چا کارو بس دا شی وکړه بس هغه ملګري انشاءالله موږ اوټ کړل چې کوم سره موږ مخکې نشې کولې هغه کولې نوی فیوچر موږ ځان ته جوړو نو هغه ملګرو ته څه پیغام ورکوئ یاره زه هغو ملګرو ته پیغام ورکوم که نه چې نن سبا چې کوم سړی نشه کوي که نه نشې نه ډېر ځان وساتو نن سبا نه نوي لایف نوي ځان چینج کو نشه چې کوم سړی باندې کوي هغه سړي نه لرې تښتو ښه رامخ شه تاسو دي څنګه یې ښه خیره ته هم نشې کولی څومره ټیم نشې کولی اتو کلونه ما ایسکل اتو کلونه ایسکل دا څنګه پرې واوښتې یاره دا ملګرو د لاسه د معاشرې د لاسه څنګه پرې واوښتې دا د ملګرو د لاسه چونکې زه د بهر نه راغلی دبۍ نه او ډېر ښه برابر و بیا یو ملګری و زما سره هغه ما داسې ګڼلو لکه خپل ورور
او هغه له ما وویل چې یاره دا نوې نشه راوتلې چرس مرس مې څکل خو هغه څه دومره تکلیف نه و راکړی نو هغه ډایرکټ راته وویل وی زه به در راوالم که نه هغه حالان کې هغې نه مخکې دا نشه کوله د هغه د کور خرچه ما چلوله هغه ماله دا سیله راکړه هغې بدل کې لکه دا درکړل هغې په دې بدل کې چې د هغه د کور خرچه د هغې د میډیسن خرچه د کور والا پرچه بې ماله میلاو شوله چې دا میډیسن ورته ډاکټر لیکلی دی مهرباني وکړه ما به ورته هر یو شی خرچه پوره کوله او د هغې سیله ماته دا میلاو شوه چې زه یې دغې نشي آیسو ته راوړم د بهر د څومره ټیم تېر کړی بهر مې 7 سال تېر کړي 7 سال دي دوبۍ کې مشرونه کور لپاره څوک شته مشر خو زه یم فی الحال مانه کشران اوس دلته زندګۍ کې څه چینجنګ راغلی ډېر چینجنګ پکې راغلی دی ما بل هسپتال کې مخ تېر کړی دی که نه خو حالان کې بل هسپتال کې چې ما وخت تېرولو زما کوشش دا و چې زه ووځم بیا به نشه کوم ځکه کوشش ته دلته خو تصور کې نه راځي کنه چېرې بهر ووځم بیا نشه وکړم یاره انشاءالله العزیز بله ورځ ماله خپل بچي م راغلي زما غړ بچي شکر دی الحمدلله 13 سال مې مشر بچی دی هغه ماله راغلی و چې هغه ما وکتل او د هغې لو ما وکتل او دلته چې کوم سیسټم باندې ماله راغلی و که نه نو انشاءالله العزیز دا مې د الله تعالی نه امید دی چې بیا به هغې لارې ته واپس کېږو نه بل د خیبر سرجي د دې هسپتال ویلفیر ارګنایزیشن ایم ډي چې کوم دی هغه مو ډېره شکریا ادا کوو هغه موږ له ډېره مینه راکړه ډېر په لو باندې موږ سره د ټایم تېر کړو ډېره مینه یې راکړه انتهایي کوشش یې دی را سره انتهایي موږ ته ټایم په ټایم کاونسلینګ راکوي ټایم په ټایم موږ سره وخت اخلي الحمدلله د الله پاک فضل دی نو یعنی کې موږ د دې هسپتال ډېر شکرګزار یو آینده دپاره به موږ دا کوشش کوو چې نورم د نشې نه راوړو الحمدلله موږ الله تعالی ډېر سره کړي دي کتونکو له څه پیغام ورکوي کتونکو له دا پیغام ورکوم چې نشه چې کوم دا لعنت دی او جهالت اندېره ده مهرباني وکړئ خپلو بچو ده داسې تربیت ورکړئ هغو له مکمل ټایم ورکړئ هغو سره په مینه زندګي تېره کوئ هغو سره په سخته باندې خبره مه کوئ سخت کردار ورسره مه لوبوئ چې هغه زموږ په شان د نشه طرف ته لاړ شي ډېره مننه ملګرو څنګه چې تاسو اورېدل د یو ملګري خبره وکړه چې زمانه خرابه ده لکه د مشیره ویل خو مشیره او زمانه کې دومره فرق نشته چې زمانه خرابه ده دا زمانه نه خرابه دا د زمانې خلک خراب دي دا زمانه چې کوم دا ورته ویلی شي چې دا ټوله زمانه خرابه ده د بل چا نه زمانه ټوله خرابه ده نن سبا که هغه ورونو چرس او سیرګټ او دا نشي نه خرڅولی نو دا ملګري به نن دلته نه وي ودرېدلي دا به چېرته مور او پلار سره چېرته په کور کې وای خپلو بچو سره وای لکه څنګه دوی ویل چېرې بچي دلته راغلی او ما له څومره مینه راکړه زه ته بیخي مطمئن شوم که دا چېرته په نشې په حالات کې وای بچي به دومره مینه ورکړې وای نه هېڅ چرې نه او بیا د احساس ویلفیر ارګنایزیشن چې کوم مشران دي موږ پرې فخر او ویاړ کوو چې الله موږ ته داسې مشران راکړي دي چې هغوی دومره ټیم ورکړی دی او د دوی هر څه سیسټم هغه دلته روان کړی دی دومره کسان څه وایم دومره کسان ساتل خو هغوی ډېر کسان دلته فري ساتي وایي چې ما ورسره خبرې کولې ورسره ناست وم راته ویلې چې حکمت وایي چې ما خو ډېر ځینې نه کسان راوځي باړه واخلې غونډي واخلې داسې نور ځینه واخلې خو یې شا کس ما سره نشته اوسه پورې دا ولې چې شا کس کې داسې ارګنایزیشن نشته داسې کس نشته چې هغه داسې بچو غم وکړي څومره په جمرود روډ باندې به څومره کسان ځي راځي څومره کسان وي ځي راځي هغې کې ایم پی ایم شته هر یو محکمې والا پکې شته خو چا داسې بچي غم نه یې کړی نو زه په داسې مشرانو باندې فخر او ویاړ کوم او بله ده چې خبره نه ودرېږي هم نو انشاءالله زه به د دې محکمې سره پوره ودرېدلی یم انشاءالله هفته کې یوه ورځ 2 ورځې به زه دولې ټیم ورکوم او انشاءالله د داسې بچو حال زه تاسو ته وښیم چې یاره هغه په کوم حالت کې دلته راځي نو دوی حالات به څنګه وشي دوی دلته راغلي وو ډېر خراب حالات ځکه چې نن سبا ته خلک کرکه کوي نفرت ترې کوي او داسې مشران چې هغوی د دوی په سر باندې لاس کېښود او خپل بچي ورته ویل او دلته یې راوستل هغه کسانو ته زما دا ریکویسټ دی چې مهرباني وکړئ چې دا نشې مه خرڅوئ 100 روپۍ به پکې ګټئ ژوند دې خراب دا دنیا خراب هغه دنیا خرابه ارامې دي ټولې ارامې دي خپله زندګي هسې هم تباه کوي چې داسې ګلانو ماشومانو تاسو ته وګورئ که زموږ عمر څومره 15 سال 14 سال چې داسې کسانو ژوند هم ځان سره خراب کړو افسوس پلیز منت درته کوم چې دا نشي مه خرڅوئ لکه څنګه یې مخکې ورته وویل که نه چې دا کسان نن مور او پلار سره هلته کور کې وی ستاسو د نشو په وجه دا نن دلته دي څه لا دلته دي چې تا نشې نه خرڅولی دا به نن خپلو بچو سره وی افسوس مه کوئ پلیز دا نشې مه خرڅوئ نو ستاسو هم ډېره شکریه ادا کوم ډېره مننه ډېره مهرباني تاسو ډېره ملګرو څنګه چې تاسو ته ما لږ مخکې ویل چې انشاءالله د احساس ویلفیر ارګنایزیشن سره به زه ودرېدلی یم او د دې بچو حال به تا ته وښیم ځکه
دو بچو زندگی به یو الله پاک بدلی یو به د خبره جبل بل څوک نشته ځکه چې څنګه مې ورته ویل کنه چې څومره کسان دا په سړک باندې تیریږي ته خو چا مې دو پښتانه نه کړې او خبره جی الله دې ډیر عمر دغه لور کې الله دې ډبل باندې وسور کې چې داسې ځوانان روچت کې او دلته د دوی علاج وکړي ډیره مننه چار چرته هم الله خوشاله آباد لره نور کې مال اجازه دله الله امان